دا د دروغ قصې خو اوریدلې کنه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفت نه دا غبره کې بعضی خلک وي سلويخ کاله د ماسختن په او داس باندې د ساری اوریدلې دي کنه دا د امام صاحب صفت ته کده غیبت ته دا خو نعوذ بالله ته د امام صاحب نه جاهل جوړه چې دومره جاهل چې د حدیث نو خبر چې نبی علیہ السلام ته منع کړی دا او ته چې د ماسختن او داس به وکړو به په د سار مونږ کول کنه د خزي حق ادا کو او نه د بدن حق ادا کو او یا چې کوم دی نعوذ بالله چرته د نبی نم ډیر مخ کې چې بدن یې د سر ستړی کېده نه زمانه نبی ستړی کیږي زمان نبی صلی الله علیه وسلم خپي خوږيږي په اخري عمر کې نبی صلی الله علیه وسلم با قیام الليل او تهجد پناست کول صرف چې دیر شلوي خیتونه او پاتې شو هغه ته ودرې د به هغه په ولاړ ویل به رکوع ته برکت سکه د الله بنده یو چا بارک دومره غلو کې دومره دروغ وي چې د نبی نه مخ کې زما محترم ورونو دا کار مکوئ دا تاسو د یو چا صفت نه کوي بلکې دا بدی بیانې ته دومره خزي بچي دا دینو حقوق نه ادا کول دی حدیث نه به خبر ناغه خبرو په دې حدیث خو صحیح ژوند تیر کړي خدا زبن خلق چې دا د دروغ خوبونه ته یو سورې مخ کې واوري دا د مخ کې نه په د دروغ عادت دي خپنش دا د مخ کې نه په د دروغ دا په زړه ور دي ټول مری دا ویلي نو کله دروغ یو خوبي ولیدل نو څه چل وشه تور ته مه حیرانېګا دا اسی مدد دي خلی به واکړي ځکه په خطبه او بیان کې وتا ته صحیح حدیث وینا او چې صحیح مونږه یا بل چا بیان کرا پس کنځلې کوي نو ته دې باره کې څه خیال کې خو دغه خیال دی چې په مخ کې عادت دی په دغه اګتو باندې دا دروغ وایا او خرافات وایا او بي ثبوت او بي سند قصې او حکایتونه وایا چې نه سر معلوم دی او نه خپا او نه سند شته او نه ثبوت شته تیسې نو مونږ ځان صاحب دا زره چې تنقید یا تنقیس مې بده کې غرض نه دی دا د الله دین دی د الله دین په مونږ داسې منو څنګه چې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم